وطن سره مرسته وکړي. قسم پر رب چې پاکستانیانو چې ګوري خپل آرمي سره سپورټ وکړي، خپل آرمي سپورټ کوي، خدای خاطر وکړي ګوره آرمي سپورټ کوي. دا داسې یو وطن ده، پاکستان یو داسې وطن ده چې صرف اسلامي یو ملک پاتې شوی، نو ټول یې کپور کړي دي، نور ټول ختم کړي دي، ټول یې ختم کړي دي. د لکوسو د خنزیر بچیانو ستاسو وطن هم خوري. تکړه شئ، غیرت وکړئ، لنګ وتړئ په خپل پښتون او په خپل وطن باندې تکړه شئ، خپل پښتنو ته غیرت وکړئ. خپل چې څوک درته څومره غول خوري که نه، چې په افغانۍ مې خولې ماته کوي، چې پښتون یې خولې ورماته کوي، که پاړسیوان هم یې خولې ورماتوئ، مه یې پرېږدئ. تاسو وطن قسم پر رب چې تاسو ډېر غټ نعمت ده، په دې باندې فخر وکړئ. زمونږ چې نن رسوایي ذلیلئ د وطن دوست غوندې خلک چې نن په میډیا راشي او هسې غول خوري، بکواس کوي، صرف او صرف زه تا غوندې دوسان نه یېرېږم، افغان پلار بچی یم. او تاسو داسې خلکو ته مه وایئ چې دا مرتد دا خلک دا دي. افغان به کله هم تاسو ته کنځل نه کوي، دا ګوره یاد ساتئ. او افغان به کله هم تاسو ته بد نه وایي. افغانستان به ستاسو په سر درېږي. افغانستان غوندې ما غوندې ځوانان چې الحمدلله زه به خپله افغانستان آرمي ته ځم، زه به خپله افغانستان آرمي کې یم الحمدلله، چې زه به داسې مرتد د خپل وطن نه خلاصوم، خپل وطن. او که ما په زوري که نه پاکستان سره به داسې دروم، پاکستان سره به په یو لاس کوم او پاکستان ته به وایم چې زه دې رور یم، ورځه پې چې په کوم ورځې اول ما ډزوه بیا ته ډزېږه، هېڅ خبره نشته، زما رور یې. او مړه موږ له چا پلار نه هم نه یېرېږو. او الحمدلله پاکستان ته زړه کې ښه ډېر عزت لرم په دې چې زه خپله د پلار د پښتون او ما ته نسوم پلار ویلي چې بچیه چې پاکستان موږ سره ډېر ښه کړي، بچیه پاکستان موږ سره څومره کولی شي پاکستان سره ښه کوه. ولې چې پاکستان ستا د خویندو، ستا د میندو، ستاسو د کورنۍ، ستاسو د ټولو پښتنو عزت د خلکو ساتلی، که پنجابی ده او که پښتون ده. زه سوال کوم، منت کوم، پلیز مهرباني وکړئ چې افغانانو کنځل مه کوئ. او بیا سوال درته کوم او بیا درته وایم کنځل نه هېڅ نه کېږي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، داسې دوستان ما پسې ډېر ګرځي او داسې دوستان نه زه نه یېرېږم. الحمدلله بل ځل به راځم په تاسو مخکې ستاسو په ورور، او زه به خپل هم زر راځم ډېر زر د افغانستان ایرپورټ نه، افغانستان کابل ایرپورټ نه، کابل نه، او کابل آرمي سره به ولاړ یم. دا خبرې به هلته هم کوم، زه چا پلار نه یېرېږم. زه به د افغانستان آرمي مخکې هم دا خبرې کوم چې پاکستان زموږ وطن ده، پاکستان زموږ د وطن یار ده، دوست